الرحیم. تیر کلاس کې مو د HTML په ټیکسټ فارمیټینګ باندې خبرې کړې وې. نن به زه تاسو ته ټیبل باره کې خبرې کوم. ټیبل یو مهم ټاپک دی HTML کې. نو ټیبل څنګه جوړیږي، د دې لپاره کوم ټیګ دی، دې باندې خبرې لیکو. نو اول به دا سافټویر زه لږ رن کوم، اوپن به کوم، او د هغې نه وروسته به بیا راشو یو نوی فایل به والو، او دا به له ځانه سره سیو کړو. ډیسکټاپ باندې نوی فولډر به ورته والم، دې ته به نوم ورکړم ټیبل، او دې ته به تاسو ټیبل ډاټ HTML دا د دې ایکسټنشن شو. خبره دا ده چې کله ټیبل شروع کوئ اول به دا خبرې مکمل ولیکئ. تاسې ټیبل زموږ ټاپک دی، نو ټایټل کې به زه نن ټایټل ولیکم. د ټیبل د شروع کولو دپاره به سیم تاسو ولیکئ ټیبل، او دغه ټیبل به بیرته په آخره کې موږ کلوز کړو، یعنې ټیبل سټارټ او ټیبل کلوز. په ټیبل کې یو رو دی او یو سیل دی، یو پکې روز دی یو پکې سیل دی. نو موږ د رو د جوړولو دپاره په ټیبل کې دی کې لرو TR، او بیرته د هغې کلوزینګ دی، او د هغې نه وروسته د سیل د جوړولو دپاره چې دی موږ په دې کې لرو TH، او بیرته د هغې چې دی موږ سره کلوزینګ دی. نو ګوره دلته به TH سټارټ، بیا هلته راځو موږ TH سټارټ، همدغه شان بیا TH سټارټ. څونه دا اوس سیل دي، په یو رو کې لس سیل وي، شل سیل وي، څونه ستاسو په کار وي. مطلب دا چې یو ټیبل به کریټ کوي، د هغې په منځ کې به رو کریټ کوي، او د رو په منځ کې به څه کریټ کوو موږ TH به کریټ کوي. یعنې TH نه مطلب ټیبل هیډینګ، او د TR نه مطلب ټیبل رو. نو د دې TH په ځای باندې موږ لیکلی شو TD. څه لیکلی شو ورته؟ TD هم لیکلی شو، TH هم لیکلی شو، داسې فرق موږ سره نه لري. TD مطلب دی ټیبل ډیټا، او TH نه مطلب ټیبل هیډینګ. نو د دې سیل په منځ کې ولیکنه تاسو ګورئ. که زه بس یو لیست برابر کړم، ID به ولیکم، مثال نیم به ولیکم، کلاس به ولیکم، همدغه شان ټایم به ولیکم، دا معلومات به دلته زه ولیکم، سیو خو دی دا موږ سره را به شو. دغه فایل به له ځانه سره اوپن کړو، ټیبل په نوم باندې چې کوم فایل دی دا به له ځانه سره رن کړم. صحیح شو که نه؟ ټیبل جوړ شو، خو د ټیبل ډیزاین لا نه دی شوی. نو تاسې به دا ټیبل ډیزاینوئ. څنګه به یې ډیزاینوئ؟ د ټیبل د ډیزاین کولو دپاره به داسې ولیکو، اول به د ټیبل کې د دې خپل اټریبیوټ دی موږ سره. اول اټریبیوټ دا دی چې بارډر به تاسو ورکوئ، مطلب 1 پکسل. بیا د هغې نه وروسته بیا په دې کې د دې لپاره اندازه مثال 200 پکسل. هغې نه وروسته پکې تاسو بس دا مې ورکړو، زه به دا سیو کړم، بیا به راشم دا به لږ ریفریش کړم. زم دا ټیبل دی راشي، خو د منځ کې دی راشي. نو د دې لپاره به تاسو په همدې کې ولیکئ الاین از اکول ټو سینټر. نو دغه ټیبل به بلکل په دې منځ کې راشي موږ سره. خبره د رو په باره کې ما وکړه. نو ګورئ ما یوه رو جوړه کړه. څه مې جوړه کړه؟ یوه رو. نو یوه رو باندې یو ټیبل کې 10 رو مې سلم یا څونه چې ستاسو په کار وي. نو زه بیا به دلته بله رو سټارټ کوم دې ځای کې، او هغه رو به ځان سره کلوز کوم. دا به ولیکم TH، د هغې نه وروسته مثال ID نمبر 1، مطلب ریکارډ موږ راسو که نه. دې کې به زه ولیکم ID نمبر 1، TH نیم فار ایگزامپل خالد، TH کلاس فار ایگزامپل ماوس. تاسې خبرې ته خیال شته که نه؟ TH د هغې نه وروسته فار ایگزامپل ټایم 3 o'clock، دا به سیو کړو موږ. د دې نه پس به دا ریفریش کړو، 1 نمبر ریکارډ به موږ سره ورسېږي. یعنې ټیبل دی، ټیبل چې تاسو څنګه هم کریټ کوی دی. اوس دا روګانې خو موږ ما خو یوه رو جوړه کړه، بس ته سوچ کوه نو څونه روګانې په کار دي. TR رو سټارټ که ځان سره دي نه، او له هغې نه وروسته راشه به دېز کې رو کلوز که، او دېز کې TH ولیکه، ID نمبر 2 ولیکه، او راشه بل ریکارډ ورسو، مثال نور. د هغې نه پس TH فار ایگزامپل زه به دې کې لیکم DAT، او لاندې تاسو راشئ ورته ولیکئ TH، داسې موږ لیکو. بیا به کې زه لیکم فار ایگزامپل 4 o'clock، ټایم دی که نه موږ سره 4 o'clock PM، دا به ځان سره کلوز کړو موږ. نو چې نیکسټ ټایم چې کله هم دا ریفریش کړو بله رو به جوړه شي. اوس په دې کې که موږ سره یو رو بله اضافه شي، لکه په دې ټایم پسې زه لیکم فون نمبر، او یو نفر دی هغه 2 د ټلیفون شمېرې لري. صحیح ده که نه؟ نو موږ چې کله دلته 2 د ټلیفون شمېرې رسو،
نو څنګه به رسو ایزی که تاسو مثال ته ولیکئ ټیچ یو زویم ځان ته سیل کې دی ورسېږي یدې نه پرې دوه شمارې دي یا درې یا دوه نو تاسو ولیکئ دا هم د شماره شوله او دا بله شماره هم پر اګزامپل موږ په دې کې ولیکله دا هم د شماره شوه دا به صحیح یدې نه پر د پاره هم تاسو راشئ ولیکئ فار اګزامپل دا د شمارې شوي دا هم شماره شوه ټیچ به زه ولیکم دې ځای کې او له هغې نه وروسته به زه ولیکم دا هم د شماره شوه دا به سیو کړو موږ دا به لږ ریفریش کړو دا به راشي خو دلته دا فون نمبر د یو شمارې لپاره راځي او د دې بلې لپاره نه راځي د بلې لپاره نه راځي دا وجه دا ده چې دلته دا یو سیل دی او لاندې تا د څو سیله جوړ کړي دي دوه نو دې لپاره به د فون کې ودرېږي او سپیس به ورکړي یعنې دې خپل اټریبیوټ هم لري تاسو به ولیکئ کالم سپین څونه به ولیکو 2 کالم سپین COL means کالم سپین یو ځایوالي ته ویل کېږي مرج کولو ته موږ ویلی شو نو دې ګوره دا فون نمبر د دې دواړو دپاره بیا راولي یعنې دا مرج کې دی په دې سر کې مثال ته راشم یو رو جوړه کړه دې کې لکه TR په نوم باندې یو رو ما جوړه کړه بېرته مې دا رو کلوز کړه او دلته ودرېدم TH مې ولیکلو ما ولیکل ضیا انسټیټیوټ او دې کې یو غټه جمله لیکم کمپیوټر ساینس څه شی ساینس از students list دا مې ولیکلو student list دا چې کله سیو کوو موږ د دې نه پس دا ریفریش کوي دا خو یو سیل دی که نه نو ګوره د آی ډي په دغه باندې راځي زویم نه دا باید د ټولو سیلونو د پاسه راشي نو ته به دا مرج کې دې ټولو سیلونو ته به مرج کې دا ټول څو سیله دي موږ سره 15 نو تاسو به څه ولیکئ دې کې به ولیکئ تاسو کالم سپین داسې به ولیکو کالم سپین از اکول ټو 5 چې کله تاسو 5 ولیکل دا جمله به بالکل هم داسې راځي 5 نه 5 په ځای به څه ولیکو 6 ځکه چې هلته ډولفین شمېرې څو دانې دي موږ سره 2 دانې دي نو دا موږ سره مکمل شو نو مطلب ټیبل د کریټ کېدو دپاره کالم سپین د دې دپاره استعمالیږي چې موږ یو څو سیله راولو هغه سره څنګه کوو مرج کوو موږ بیا ګورئ په دې سیلونو کې دا سپیس شته که نه موږ سره دا سپیس ختمول پکار دي نو دې لپاره به تاسو ولیکئ سیل سپیسینګ به څنګه ولیکو موږ 0 موږ ته پکار دی نو بالکل دا صفر شي هغه سپیس د دې چې کوم دی هغه ختم شي او زم چې د دې نومونو او د دې کالمونو ترمنځ لږ سپیس وي نو دې لپاره بیا موږ دې ټیبل کې څه لرو سیل پیډینګ لرو سیل پیډینګ دې ته ویل کېږي چې دې ترمنځ لږ سپیس وي نو چې کله ته دې ته هغه سپیس ورکړي دې بالکل ډېر سپیس لري دلته تاسو دې خبرې ته خیال شته که نه دې سپیس لري مطلب دا بارډر او د دې ټیکس ترمنځ یو مسافه وي که موږ د یو سیل د ټول ټیبل دپاره که کلر ورکوي نو ولیکئ مثال BG کلر از اکول ټو مثال ما ولیکل لایټ ګرې دا به زه سیو کړم د هغې نه وروسته به دا ریفریش کوم دې به یو بیکګراونډ والي او که موږ دې انډیویژول سیلونو ته دا ورکو نو بیا به تاسو څه کې درېږئ رو کې BG کلر از اکول ټو مثال اورنج دا رو کې تنګ کلر دا مکمل رو دپاره څنګه کېږي بیا راځي موږ سره نو رو ته موږ کلر ورکولی شو او همداسې یو ټیبل چې تاسو کریټ کوئ هغې ته هم کلر تاسو ورکولی شو دا ټیبل دوه قسمه یو هریزنټل ټیبل دی یو ورټیکل دا کوم موډل ټیبل دی اوس هریزنټل زه غواړم یو ټیبل داسې کریټ کړم چې هغه ورټیکل راشي لکه تاسو راشي یو ټیبل والی ځان سره او دې ته به زه ډایرکټ خیر دغه هم ورکړم بارډر به م ورکړم ورته 1 پکسل مې بارډر ورکړه وین مې فار ایگزامپل ورته 400 پکسل ورکړو او د هغې نه وروسته بیا تاسو TR ولیکئ دلته TR کلوز کړئ ورټیکل ټیبل داسې لکه ته به TH په دې کې ولیکئ که نه TH به ولیکئ ته به ولیکئ مثال نیم صحیح شولو نیم دې ولیکلو اوس به ته بیا د دې لپاره څه شروع کړي ځان د TR او هغې کې به څه ولیکو موږ هغې کې به ولیکو مثال کلاس اوس ته دې کې به سر کې څه شروع کړئ تاسو TH به سټارټ کړئ دا به کلوز کړئ دا به سیو اوس دا یو ټیبل دی نیم کلاس دا ورټیکل ټیبل شو اوس دا کوم والا ټیبل شو موږ سره ورټیکل اوس ګورئ تاسو بلته راشئ TR به بل سټارټ کړو موږ دا به کلوز کړو مثال زه لیکم دې کې فون نمبر صحیح شو که نه اوس نومونه به چېرته لیکو نومونه به دلته لیکو په دې رو کې مخې ته به راځي دا مثال خالد راشه TH
نور مثال ټیچ اسرار همدغه شان ټي ایچ فار ایگزامپل زاهد بیا همدغه شان ټیچ میرویس صحیح شو که نه ټول به دلته لیکي او دې کې چې کوم کلاسز دي د هغې مطابق ډي ټي مثال ټیچ مونږ لیکو مونږ ډیل ولیکلو ټیچ بیا به څه لیکو ورته څو دانې نومونه ټول پنځه دي که نه زه به ولیکم ماوس همدغه شانته به ولیکم ټیچ بیا به زه ولیکم ورته ویب بس دا به ولیکو خو اوس دې چې کوم د ټلیفون شمېرې کیدای شي د هر یو شخص څو دانې دوه لکه ته د یو ټلیفون شمېره ولیکه دلته دا سیو که خو دلته به دا شو دا به زه ریفریش کړم دې څو شمېرې راغلي دي موږ سره یو شمېره راغلې ده اوس که دوه شمېرې پکار دي یو نفر څو شمېرې دي مثال په ډول دوه شمېرې دي نو بیا به څه کړي دوه شمېرې دي لکه دلته زه ټیچ لیکم او دلته راغلم دا شماره مې ولیکله نو دا خو صحیح ده دا د دې بل نفر دپاره راځي دا د دې بل نفر دپاره راځي یو کورس به تاسو بل هم ایډ کوئ مطلب ټیچ به ولیکو دا به ولیکم ډي ټي دا به سیو کړم همدغه شمارې به زه لږ کاپي کړم ځان سره لاندې به یې پیسټ د هر یو شخص دپاره د شمارې شته صرف دغه یو شماره پکې زیاته ده اوس که هر یو شخص دوه شمارې لري نو بیا به تاسو دته ډبل څه لرئ که نه یعنې بله رو به تاسو والی ورته را به شي ټي آر به والی تاسو او دا شمارې نه دي دا شمارې به تاسو مطلب هر یو شخص وایم دوه شمارې لري دا شمارې موږ دلته پیسټ نو دا ایلندې رو کې راغله ایلندې رو کې خو دا موبایل شمېرې سره څنګ کې ایلندې ورپسې راغلې ده نو ورټیکل باید مرجینګ وشي مطلب دغه ټلیفون شمېره څنګه شي موږ سره باید دا مرج شي فون چېرته و موږ سره دا وکړه نو دې لپاره بیا څه لیکو موږ روز پین به لیکو ځکه دا ورټیکل لپاره څه لیکل کېږي روز پین به د څو شمېرې دي دوه دپاره دوه دپاره به دې مرج شي ګورئ یو دوه نو ورټیکل سپیننګ چې کوئ روز پین هاریزنټل دپاره کالم سپین مطلب مې په دې سپین کې دا شان که بل درې شمېرې لري نو بیا به کالم روز پین څو ساتو 3 که زیاتې نه سي نورې لري د هغې دپاره تاسو دا کولی شئ نو دا دوه ټیبلې شوي او په دغې طریقې سره دا ټیبل مونږ یو بیا ټیک به زه ولګوم او د هغې نه وروسته به یې 4 لاین هم واچو دا یو ټیبل شو مونږ سره د دې نه وروسته HTML کې یو خبره یاد ساتئ لکه زه یو کمنټ چې لیکم که نه کمنټ پېژنئ کمنټ دې ته ویل کېږي چې مونږ په یو څه باندې اضافه نظریه لیکو هغه په براوزر باندې څه افیکټ نه لري صرف د کوډ د تشریح لپاره مونږ لیکو د HTML کمنټ څنګه دي HTML کمنټ په دې شکل سره لیکل کېږي exclamation mark angle bracket exclamation mark او ډیش صحیح شو ډبل ډیش نو د دې اوس دا کمنټ سټارټ کړه او بیا ډیش دا بند کړه بیرته د دې چې ته کمنټ لیکلی دا د HTML د کمنټ طریقه ده څونه کمنټ چې ته لیکي دا په براوزر باندې هیڅ قسمه اثر نه غورځوي په HTML کې کمنټ په دې شکل لیکل کېږي راشه دا سیو که براوزر باندې د دې هیڅ قسمه اثر نشته او صرف هماغه ځای کې به د کوډ د تشریح لپاره څنګه کېږي لیکل کېږي تاسو په دې مقصد باندې ورسېدئ دا د کمنټ مسله ده بیا په دې ټیبل کې زه تاسو یو خبره ښیم هغه دا چې کله یو ټیبل زه کریټ کوم لکه زه یو ټیبل کریټ کوم غټ ټیبل کریټ کوم ټیبل مې واغستو بارډر به زه ورته 1 پکسل والم 1 پکسل او بیا د هغې نه وروسته ویډ به ورته مثال زه 500 پکسل والم دا شان او سیل سپیسینګ به چې دی ورته 0 والم بس زه غواړم یو ټیبل داسې کریټ کړم چې هغې باندې د یو ویب سایټ سټرکچر جوړ کړم نو ته به څنګه د ویب سایټ سټرکچر جوړې ټي آر اول به رو جوړه کړو بیا به هغه کلوز کړو بیا به ولیکو ټیچ او دې ته به ولیکو هیډر څه به ولیکو ورته هیډر بیا به زه یو بله رو جوړه کړم ورټیکل ټیبل او په هغې کې به ولیکم چې ټیچ په دې کې به زه ولیکم مثال په ډول نیویګیشن لینک دپاره بیا به زه یو بله رو جوړه کړم مثال هغې کې به زه ولیکم ټیچ به ولیکم په هغې کې به ولیکو مین پیج یو دې کې دوه برخې به زه راولم ټیچ یو به سایډ ایریا والا زه والم یعنې دوه سیله به دې کې جوړ کړم یو سایډ ایریا او بل به کې څه دی مین بل به کې ټیچ ټي آر تاسو والی د هغې نه وروسته تاسو په دې کې څه ولیکئ
په دې کې تاسو لیکئ فوټر شی ولیکم زه فوټر بس دا یو ټیبل شو ما دې کې کریټ کړو دا به دلته راشي خو دا ټیبل اوس زه لږ ډیزاینول غواړم لږ یې جوړول غواړم اوس ته دا هم کولی شي چې مثال دغه مخکینی کوډ چې کوم کړی دی دا ټول چا ته بدل کړي ته کمنټ ته بدل کړي کمنټ ته چې دا ټول بدلی نو سر کې به هغه اسکلیمیشن مارک والا خبره کړي او بیا به آخره کې دا ته کلوز شي کوم ځای پورې دا پکار دی مثال تر دې ځایه پکار نو هغه ټول کمنټ شوز هغه به تا ته په براوزر کې نه ښکاره کېږي صرف دا به ښکاري اوس دا لږ ډیزاین وو نو د دې ډیزاین لپاره اول خدای چې الاین باید چیرته یې موږ سره سینټر کې دا سیز باید مثال 800 موږ سره راشي بس اول دا چې دا مین پیج او سایډ بار دا دوه سیل دي ګره دا برني سیلونه او لاندنی سیل باید مرج شي د څو لپاره له دوه لپاره نو تاسو به اول هیډر کې ودرېږئ کالم سپین کرو سپین کالم سپین از اکول ټو 2 بیا نیویګیشن کې کالم سپین از اکول ټو 2 سایډ بار دا فوټر هم باید هغې مطابق سپین کو 2 نو تاسو ګورئ یو خدا ترتیب برابر شو دویمه خبره چې د سایډ بار ته به تاسو یو سپیسیفیک سایز ورکوئ لکه تاسو به د ټیچ کې ودرېږئ دې ته ویت تاسو ورکوئ مثال ټول 800 سایز دی که نه دې ته به څومره سایز ورکوو موږ 200 پکسل نور سایز به چا ته پاتې شي مین پیج ته او دویمه خبره دا ده چې د مین پیج ته به اندازه ورکوو کوم اندازه به ورکوو ورته هایډ به ورکوو هایډ مثال 500 پکسل راشه دا سیو کا ریفریش کړه تاسو خبره باندې پوه شوئ که نه بیا د هیډر کې اوس ګورئ زما مقصد په دې کې یو دانه دا دی هیډر دپاره به مثال زه هایټ ورکړم مثال ما ورته ورکړو دې ته 8 پکسل نیویګیشن ته به څه ورکړو موږ هایټ به ورکړو ورته هایټ به ورته ورکړم مثال څونه 40 پکسل او فولډر ته به زه ولیکم هایټ از اکول ټو 40 پکسل دا اندازې مې ورته ورکړي دا د ټیبل یو سټرکچر شو ګورئ دا شان اوس د هیډر دپاره یو کلر پکار دی نو ته کلر هم پکې راوړه خو د کلر نه مخکې زه غواړم په دې مین پیج کې لږ لیکنه راوړم دا مین دی که نه موږ سره دې مین کې دا سیل دی نو زه لیکم هیډینګ 1 مثال باندې څه ولیکلو ډایرکټر میسیج چې مو ولیکلو ډایرکټر میسیج دا لیکنه په منځ کې راځي کوم ځای کې راځي موږ سره منځ کې او زما چې ته پکار ده زما چې کومه دا لیکنه په منځ کې نه ده پکار دا چې پاس پکار ده ماته دا پاس ټاپ ایرې کې پکار دلته نو دې لپاره موږ یو خبره لرو هغې ته ویل کېږي وی الاین څه ته ویل کېږي وی الاین وی الاین بس څه والا په دې کې ورته ټاپ وی الاین مینس ورټیکل الاین وی الاین ټاپ پسې به تاسو چې ولیکئ آف ولیکئ دا خبره ما په کوم ځای کې لیکلې ده دا به هیډینګ کې نه لیکي ته دا به څه کې لیکو موږ دا به تاسو د دې سیل په دغه کې لیکئ ټي ایچ کې به لیکو دا موږ ټي ایچ کوم یو دی دا دی موږ سره که نه په دې کې به لیکو آپ په ځای به څه ولیکم زه ټاپ به ولیکم دا به سیو کړم او باید دا لیکنه په لیفټ طرف کې راشي نو د لیفټ طرف دپاره به څه ولیکم زه صرف الاین به ولیکم او دا به کوم طرف ته راولم زه لیفټ طرف ته به راولم یعنې ټیبل کې د لیکنې چې داسې موږ سره ټیبل سټرکچر جوړ شي د دې لپاره وی الاین تاسو دا کولی شي بیا د هغې نه وروسته موږ دې ته وایو چېرې دا ټیبل باید لږ پیډینګ هم والي زه ولیکم چې سیل پیډینګ مثال 4 لږ پیډینګ زیات نه پیډینګ مسافې ته چې دا لیکنې ته لږ څنګه شي جدا شي لږ جدا شي چې تاسو اوس دلته د هغې نه وروسته مطلب یو پراګراف میسیج لیکئ پراګراف والی دي نه پراګراف کلوز کړئ او بیا راشئ تاسو په دې ورډ پروګرام کې ودرېږئ د هغې نه وروسته تاسو دلته لږ لیکنه وکړئ لیکنه به کاپي کړو موږ او دا لیکنه به د پراګراف په منځ کې پیسټ کړو له هغې نه وروسته به راشو دا به لږ ځان سره براوزر به لږ ځان سره تاسو هم ریفریش کړئ د براوزر ریفریش کې دا سره به هغه ټکسټ دلته راغلی سایډ باندې به راغلی دا لیکنه که لږ ترتیبول غواړو دا د ترتیبېږي د HTML په واسطه نه دا به د چی په واسطه ترتیبېږي خو زه به کوډ د CSS لږ ولیکم دې کې ولیکم سټایل از اکول ټو فار ایگزامپل الاین به څه ولیکم جسټیفای دا به ولیکم زه
دا به سیو کوم را به شم په دې کې د براوزر ته دا مخکې وروسته لیبونه به دا ترتیب سره شي ټیکسټ الاین جسټیفای راځي ها عشان اب لږ ترتیب شي مثال دی کې ته د سی سی دا د سی سی خبره ده لین هایټ فار ایگزامپل 28 دا سیو کړه ځان سره دا ریفریش کړه خیال مشته کنه او بارډر پکې ټیبل کې موږ سره شته دی دا بارډر به پکې زه 0 پکسل والا وګوره نور ټیبل دی خو عام طور سره دا سټرکچر موږ سره بدی کې شته لباډي د لپاره هم ته مطلب د هیډینګز لپاره هیډر لپاره د لیکل شي بي جي کلر از ایکوال ټو ګری کلر موږ باندې هغه خپل لیکل راوړو سایډ لپاره نیویګیشن بار لپاره یو کلر ورکې مثال موږ راځو نیویګیشن دا دی موږ سره کنه زبول کوم بي جي کلر is equal to light blue راځل ته دا ریفریش کړه سره په لایټ بلو راځي همدغه شانت سایډ بار دی نو زه به سایډ بار د پر راشم بي جي کلر is equal to orange دا سی ویب سایټ ډیزاینینګ مطلب په HTML کې مهم نه دی او نن د ډیزاینینګ مونږ کوي شو په دې اځ دا سمپل خبرې دي مونږ په دې کو ډیزاین چې ویب سایټ تور کو ابد شي په استور کول کی ابد سیسز په دې کې یو ټیګ د تبل خای مزه بدی تاول کلر ورکم مثال بلو کلر پورے فوټر کې مثال زوالم چې د एड्रेस ولیکم एड्रेस په نوم باندې یو ټیګ لرو دلته एड्रेस په نوم باندې څه لرو ټیګ لرو موږ एड्रेस په نوم ټیګ دې ځانتا او دې کې ته एड्रेस لیکل شي لکه زیکس مثال زیا انسټیټیوټ اف کمپیوټر ساينس دا شرط ساينس جلال آباد داس لیکو جلال آباد او مثال نو لیکل افغانستان راشه د اډرس په نوم چې کوم ټیګ دی پیدا دی چې د اډرس په شکل راځي ور خپل ایټالیک او خپل غو فارمیټ لري دا تاسو خبره ته خیال شته کنه او فونټ کلر به څنګه واچوي تاسو فونټ کلر ورته وایټ واچو او فونټ په اخره کې تر ټولو بردا کلوز فون کړو دا شو نو دی ټیبل کې تاسو تاسو خبر یو خو دی یو خبره دا چې لیکل د سیل سر تړو هغه لپاره وی الاین مرجی می تاسو ته خودو او چې کله یو ټیبل جوړو نو څنګه ته جوړه هغه شانه جوړول شي څنګه چې ستا په کاری هغه شکل سره ته بس جوړ کړي چې ځان سره او دی باډي کې ودرېګا دی کې وتولي کا بیک ګراوند نه شی بولی کومګه بی جی کلر از ایکوال ټو لایټ گرین لایټ بلو ټول سایت په دې کې موږ سره د کوډ کې خبره ده چې تب صرف دونه وکي چې دا مین پیج کوم دی ویر از مین همدا دی کنه دې لپاره بيجي کلر والے او دا بسنګ والے ورته وایټ او د دې لپاره چې دا کوم سایت نیویګیشن کلر دی لایټ بلو په ځای کوم وایټ کلر دې لپاره واچو وایټ کلر یا ګری کلر دې نه پس دا لایټ دی ټیک شو کنه نو ټیبل کې دا شو اوس دا لیکل چې سر تر راوړو سایډ بار دا سر کې پکاري نو سبق ووسو دلته به سیل دی کې ودرېږي وی الاین چې ټاپ مده یو خبره ده دا بولی کې دا په ټاپ کې راشي که مارکیو ټیګ ورته لګي مارکیو ټیګ ورته لګولای شي دا لیکنه لري کومه ځلې کمبري کې مارکیو به ورته کلوز کومه به لیکم مثال بریکینګ نیوز راځه اوس ته راشم जो स्पेसिफिक इरे की बेदीरे पर तो हेडिंग 3 वाला
او دا له ځان سره کلوز کا لږ سایز کې وي صحیح شو کنه په دې شکل سره نو دا د ټیبل ټاپک او تاسو ته مې زر تشریح کړو په دې کې نور څه نشته په دې به تاسو پریکټس وکړئ صحیح شو بل کلاس کې به ان شاء الله نورې خبرې بیا